پرون می یو نوجوان ولیدو سهارې کې چېرته کار مار له به روان نو هغه شی نه یې لګولي اوس خو بېتاره شی نه راغلي که غوږونو کې او ما سره داسې تیر شو دومره تیز هغه میوزیک لګولي او ځان ته چې ما واورېدو ما ګوره دې اوس روان کار لري په کار ده ذکر کوه الله یادوه درود شریف وایه استغفار غواړه چې الله دې روزه کې برکت واچي نو دې روان څنګه دی یعنی دې د کور نه روته نو دې حالت کې روته نو بیا موږ څه وایو یاره باچا ډېر ظالم دی او ډېره ګراني ده که او ډېره ګراني ته خپل عمل ته وګوره ستا خپل عمل څنګه خپل عمل دې څنګه مونځ یا د سهار کړی یا نه کړی او د رزق په تلاش کې روان یا غم ډمتوب دی غوږونو کې ورکړی او روان او ته به هم سهار ګیله کې یاره د عمر رضی الله عنه پرنګ باچا پکار دی ته خو ځان نه سیدنا عثمان جوړ که ته خو ځان نه سیدنا علي جوړ که که نه رضی الله عنهما چې مونږ بدتریږو ورځ تر ورځه حالات به هم بدتر کم سړي توبه ویسته خو په اخلاص باندې چې هر څه سم کړه بس الله دې رحم وکړي خو نوجوان طبقه چې د ډېره په غلطه روانه دا راته زه دې 2022 کې دا خبره کوم چې وروستو به څه حال خو اوس پته لګي چې تقریبا 75% نه زیات چې وګوري په غلطه روان دي نشی او تماشی او لوفره او سوس دین طرف ته بالکل توجه نشته هغه فرض منظم نه کوي زه اکثر تیریږم چې وګورم لس دولس هلکان به ناستي د کوڅې په سر به ناستي یا به د نالې باندې کوم بلاکونه دي پایې به ناستي یا به یو ځای کې یا بل ځای کې داړو سوچ فکر نشته چې دا خو د مونځ ټیم دی اذان شوی دی فرض مونځ دی الله به د دې باره کې تپوس کوي توجه نشته پلار مور سره دی به الله ښه وکړي بچي نه تپوس نه کوي اوس که زه ووایم چې چا تپوس کړی د بچي نه چې بچي نن دې مونځ کړی که نه دی کم از کم بچي نه خو دونه تپوس کو که نه چې لږه مازدیګر جمعه څه ټیم ده بچی د ماسخوتن جمع څه ټیم ده نو تا ته به د مسلمانۍ پته ولګي چې دې جومات ته ځي که جومات ته د تاڼه ښکاري بچی نن دې څه تلاوت کړی دی که نه کوم ځای به تلاوت کړي چې کله پلار مور تپوس د بچي نه کوي نو سره به احساس پیدا کړي چا تپوس کړی دی تر اوسه کړی دی چې بچی نن دې تلاوت کې کوم ځای ویلی بچی نن دې مونځ کړی دی که نه دی کړی جمع سره دی کړی که ځان له دی بچی نن درس له تلی وي که نه چې پلار مور په بچی ځان ناغرضه کو نو د بچی به څه حال بچی که د چرسیانو مجلس کې کېناستو به چرسی وشي که د جوارګرو مجلس کې کېناست جوارګر بشي که د غلو مجلس کې کېناستو غل ډاکو بشي د خبرې زه دې لکوم چې تاسو د خپلو بچو په باره کې فکرمند شئ د بچی تربیت په صحیح طریقه چې دی وکړو دا د فایدې خبره ته لاړ شه کچرو ته پلار او مور کچرو کې ذلیله کېږي که نه ولې د څه د وجې د څه د وجې د خپلو بچو د وجې او جاړي وایي چې نو الله نو را کړی نو خبر نو که ته د بچي تربیت صحیح وکړې نو ولې به دې غلط سړی جوړي اوس که خدای مکه زمونږ تربیت صحیح نه وی شوی نو به زما مخې ته قرآن وي کېدای شي زما په دې ګوتو کې خدای مکه سګرټ یا کېدای شي زموږ چېرته فلم او ډرامې ته ناست
دا د تربیت خبره ده. څه ده؟ د تربیت. زما مقصد دا دی چې د خپلو بچو باره کې فکرمند شي. کوم چې نوي نوي اوس پلاران شوي دي یا الله به بچي درکوي، نو پکار دا ده اوس نه دا اراده وکړې چې زه به د خپل بچي تربیت په صحیح طریقه باندې د معاشرې له چې زه یو غلط فرد ورکوم، نو صحیح فرد ولې نه ورکوم؟ چې هر سړی دا وایي چې زه د معاشرې له صحیح فرد به ورکوم، صحیح کس به ورکوم، نو دا معاشره به سمیږي که نه به سمیږي؟ او که نه دغه فکر نه وي، نو بد دا مسلې سره معاشره کې به نه وي، دا به ستا کور ته هم رارسي.